سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما انټرویو ورکړه او زما چې کوم ترجمان او یا ترجمانه وه هغې ښه ترجماني ونه کړه او زه ډېر زیات خفه یم او زما ترجماني صحیح ونه شوه، یا داسې پوښتنه کړې ده چې ترجمان یو ښه ترجمان نه و. اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي، اکثرا ملګرو سره دا تشویش وي. نو غوښتل مې په دغه موضوع باندې یو څو خبرې وکړم. ټولو ناول ملګرو، ترجمان هیڅ رول ستاسو په انټرویو کې نه لري. دلته مختلفې خبرې افغانانو منځ کې مشهورې چې ترجمان دا کولی شي، پلانکې کولی شي. د ترجمان ستاسو په انټرویو کې هیڅ رول نشته دی، هیڅ هم نشي کولی. ترجمان هیڅ وخت کې ستاسو په انټرویو باندې یا ستاسو په جوابونو باندې یا ستاسو په سوالونو باندې اثر انداز کېدلی نشي. بل هر کله چې تاسو انټرویو ته ورځئ، ګوره تاسو ته په اول سر کې تاسو چې کوم څوک تاسو نه انټرویو کوي هغه تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا دغه ترجمان په خبرو په چې کومه ترجماني کوي په هغې باندې تاسو پوهیږئ او که نه. نو ټولو اول تاسو دا حق لرئ هر کله چې لاړ شئ او تاسو پوهیږئ چې دغه کس تاسو ترجماني صحیح نشي کولی، تاسو حق لرئ چې دغه انټرویو تاسو ودروئ او ترجمان تاسو د بل ترجمان غوښتنه وکړئ. دا ستاسو حق دی. ټول اول خبره ده. دویمه ده چې که په منځ کې چیرې تاسو کوم سوال باندې صحیح نه پوهیږئ، تاسو پوهیږئ چې ترجمان ستاسو دغه پوښتنه صحیح نه ترجمه کوي یا تاسو ته وخت نه درکوي، نو تاسو هلته هغه انټرویو ودرولی شئ، تاسو ورته ویلی شئ، تاسو د هغې پوښتنې د تکرارولو تاسو ترې پوښتنه کولی شئ، تاسو بالکل حق لرئ. بله دا چې درېیمه خبره دا ده چې لکه څرنګه ما اول سر کې وویلې چې ترجمان هیڅ وخت کې ستاسو په انټرویو باندې، ستاسو په پوښتنو باندې، ستاسو په جوابونو باندې هیڅ وخت کې هغه اثر انداز کېدلی نشي. هغه هیڅ رول نه لري. ترجمان هیڅ وخت کې نه مثبت نه منفي اثر ستاسو په انټرویو باندې غورځولی شي یا په ستاسو جوابونو باندې. نو دا هیڅ تشویش خبره نه ده، ولې تاسو حق لرئ چې تاسو په انټرویو په منځ کې یا د انټرویو په سر کې تاسو ترجمان د بدلولو غوښتنه کولی شئ، تاسو انټرویو ودرولی شئ، ځکه دا ستاسو د ژوند فیصله ده، دا ستاسو د راتلونکي فیصله ده. نو ځکه تاسو دا حق درکړی چې تاسو یو داسې ترجماني چې کوم ترجمان سره تاسو راحته یې، هغه په خبرو باندې، هغه په ترجمانۍ باندې تاسو پوهیږئ. نو اکثره ملګري په دغه تشویش کې دوی دا تشویش کوي، دغه مشکلي چې ترجمان داسې و، ترجمان هغسې و، دا به څنګه شي، ترجماني صحیح ونه کړه، زه به رد شمه یا زه به مثبت ماته جواب راکړي. دا ټول غلطې خبرې، دا صرف ستاسو تشویش دی. ترجمان هیڅ ستاسو په انټرویو کې هیڅ رول نه لري، نو دې ته تشویش کولو ضرورت نشته. مننه ملګرو. که ستاسو هر څه پوښتنې، تاسو خپله پوښتنه دلته د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته ستاسو د پوښتنو جواب درکوم.